الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يقال عند رؤية الهلال. دا باب د میاش لیدو په وخت کې د دعا کولو په بیان کې دی. اول روایت په دې باب کې عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال. حضرت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نه روایت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با کله میاشولی د اذا رأى الهلال قال نو ویل بی اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي. اللهم یا الله أهله دا هلال یعنی دا میاش چې دی دا راښکاره کا راوخیجه علینا په مونږ باندې بالامن په امن سره والایمان او د ایمان سره والسلامتی او سلامتیا سره والاسلام او اسلام سره ربی اے زما ربا وربک او ستا رب وربک الله هلال دا هلال رشدن د هدایت او د سمې لارې او خیر او د خیر او برکت. یعنی یا الله دا هلال په مونږ باندې د امن او ایمان او سلامتی او اسلام سره راوخیجه او زما او ستا رب الله دی او دا د هدایت او خیر هلال دی. نو کله چې نوې میاشت ښکاره شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته ویلي چې دغه دعا وایي لکه څنګه به چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا به دعا کوله د امن د پاره به کوله د ایمان سلامتی او اسلام او توحید اعلان ربی و ربک الله او خیر او د هدایت میاش یعنی هلال و رشدن و خیر. یعنی مونږ د الله رب العزت نه غواړو چې دا نوې میاش د هدایت او نیکی او برکت او خیر سبب وګرځي. نو دا ویل پکار دي. همدا کرانګي باب فضل السحور و تاخيره ما لم يخش طلوع الفجر. دا باب د پېشمانه د رستو کولو په فضیلت کې دی. خدا په هغه وخت کې چې ما لم يخش طلوع الفجر خو چې سبا را ختلو ویره نه وي. نو دا باب دی په بیان د یعنی فضیلت د سحرې کې و تاخیر او د هغې تاخیر کول. دا په هغه وخت کې ما لم يخش طلوع الفجر تر هغه وخته چې ویره نه وي د سحر را ختلو. یعنی د سحری فضیلت د هغې رستو کولو په بیان کې دغه باب دی. خو دغه رستو کول به تر هغه وخته پورې وي چې د سحر را ختلو یره نه وي. نو دغه باب چې دی د سحری اهمیت او فضیلت په باره کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د سحری کولو ترغیب ورکړی دی ځکه چې په دې کې برکت دی. ګورې سحری کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. په سحری کې برکت او خیر شته دی. سحری د مسلمان او اهل کتاب روجي ترمنځ لوی فرق ګڼل کیږي. او بل دا چې مستحب ده چې سحری تر آخره وخت پورې دا وځنډول شي. او که د سحر را ختلو ویره وي نو سمدستي خوراک څښاک باید ودرول شي. د سحری مقصد یوارې یعنی صرف دا خبر نه ده چې مونږ او تاسې خوراک کوو بلکې د سنتو باندې مونږ او تاسې عمل کوو او د روجي نیولو دپاره مونږ او تاسې قوت تر لاسه کوو یعنی قوت مونږ او تاسو ته ملاویږي. نو به هر حال په دې کې به اوس روایت ذکر کی. عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تسحروا فإن في السحور برکه. انس رضی الله عنه مبارک نه روایت دی. قال رسول الله دا فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی تسحروا سحری وکيف ان زکا فی السحور په سحری کې برکت دی.
نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحری وکړئ ځکه چې په دې کې برکت دی، یعنی په سحری کې برکت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحری فضیلت په یو جمله کې بیان کړه چې فإن فی السحور برکه، یعنی برکت یعنی لږ شی خو ډیر خیر او ګټه پیدا کوي. او بل دا چې په دې کې برکتونه څو قسمه دي. یو دینی برکت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه پیروي ده. د الله رب العزت حکم اطاعت دی، د عبادت دپاره ځان تیارول دي. جسمی برکت دی، د روزې دپاره قوت پیدا کیږي. او لوږې او د تندې هغه سختي کمیږي. د وخت برکت دی، یعنی د شپې نه وروستو انسان چې ویښ پاتې شي دعا استغفار او ذکر فرصت ورته برابر شي. نو بهرحال دا برکت دی. وی تاسو سحری کوئ. همدا کرنګي بل روایت په دې باب کې وعن زید بن ثابت رضی الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قيل كم كان بينهما قال 50 آية متفق عليه. دلته زید بن ثابت رضی الله عنه نه روایت دا فرمایي تسحرنا مون سحریو که د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ثم قمنا الى الصلاة بیا مونږ پورته شو د مانځه دپاره قیله یعنې چا پوښتنه وکړه چې کم کانه بینهما څومره و دواړو تر منځه یعنی وخت. قال هغه وفرمیل چې 50 آیتا 50 آیات. یعنی زید بن ثابت رضی الله عنه مبارک فرمایي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سحری وکړه او بیا د مونځ دپاره ودرېدو. پوښتنه وشوه چې د سحري او د مونځ ترمنځ څومره وخت و. هغه ویې چې 50 آیتونو تلاوت عمره وخت و. نو وګورئ د سحري رستو کول دا سنت دی. دا حدیث د باب د عنوان سره دا ثابتېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سحري رستو پورې چې دی په دې کې به یې تاخیر کولو، خو دومره تاخیر به نه و چې سهار وخت را داخل شي. او دویم دا چې 50 آیتونه په اندازه و صحابه کرامو یعنی د غړې حساب نه کول بلکې وخت به د قرآن کریم په تلاوت سره اندازه کولو. یعنی 50 متوسطه آیاتونو تلاوت تقریبا 10 نه تر 15 منټه جوړیږي. یعنی د سحر او د سحری او د اذان ترمنځ لږه فاصله. نو دینه معلومیږي چې سحری به چې دی هغه مؤخر کولو، یعنی ډیر انتظار به نه کول بلکې لږ وخت وروسته به د سحر به هغې دپاره به تیارېدل. نو بهرحال نور ډیر زیات چې صحابه کرامو د قرآن کریم سره څومره تعلق. نو بهرحال بل روایت په دې باب کې وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال كان لرسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنان. ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي و رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پاره مؤذنان دو مؤذنانو دو اذان کوونکي بلال و ابن ام مکتوم. بل چې و ابن ام مکتوم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ان بلالا یؤذن بلیل. بشک چې بلال رضی الله عنه مبارک اذان کوي د شپې نو فکلوا واشربوا خورئ سکئ حتی تر هغه وخته پورې چې یؤذن اذان وکړي ابن ام مکتوم ولم يكن بينهما او نو د دوانو ترمنځ، یعنی د دې دوانو ترمنځ چې و الا ان ينزل هذا ويرقى هذا، یعنی دا به یو راکوز شو او هغه بل به پورته شو، دومره اندازه به وخت. نو دلته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه ذکر کیږي چې دو مؤذنانو بلال رضی الله عنه ابن ام مکتوم رضی الله عنه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بلال د شپې اذان کوي رضی الله عنه، تاسو خوراک اسکاک کوي تر هغه چې ابن ام مکتوم اذان کوي رضی الله عنه. راوی فرمایي چې دوانو اذانونو ترمنځ به دومره لږ وخت و چې یو به د اذان ځای نه راکوز شو بل به پورته شو. نو دلته دا راله ګوره د سحر دپاره دو اذانونه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د سحر دپاره دو اذانونه کېدل. بلال رضی الله عنه به اذان د سحر نه مخکې به و د فجر نه، او ابن ام مکتوم رضی الله عنه مبارک او چې کله به سحر شو د هغې دپاره به. نو اول اذان مقصد د بلال رضی الله عنه خلق به د تهجد دپاره راویښول، یعنی چې خلق پوه شي چې د سحري وخت دی
او سحر د پاره خلک ځانونه تیار کی او رستو چې یعنی د روسته وخت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم، یعنی تر هغه وخت پورې خوراک اسکا کوي چې فجر یعنی صادق اذان وشي. نو بهر حال نو ګوره یو خبره دا هم ذکر کیږي چې دغه صحابیو چې دغه سشو دا نابیناو خو اذان لوی شرف ورته حاصل دا اسلام چې د مونږ او تاسو ته مساوات عزت ښکارا دغه یو مثال دی چې څومره لوی فضیلت حاصل دي د پر حالن کې ورته سخکاریم نه خدا د اسلام د وجه نه دي ته دومره شرف او عزت ملاو دي. همدا کرنګي وعن عمرو بن العاص رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. دلتا عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فصل ما بین صيامنا، یعنی فصل فرق ما بین صيامنا یعنی زمون د روجی په منځ و صيام اهل الكتاب او د اهل کتاب روجو تر منځ اکلۃ السحر یعنی د خوراک د سحری دی. یعنی عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زمون د روجه او د اهل کتاب د روجي ترمنځ فرق چې دی هغه سحری خوراک دی. یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او تاسو دلته بیانې چې مسلمانانو د روجي یو خصوصیت یعنی یو نخه امتیاز دغه دی چې دی به سحری کوي. اهل کتابو چې دی دا به روجه به نیوله خو سحری به نه کوله، یعنی پیشنمه به دوی څه شی کولو هغه به نه کولو. نو دغه ډیر زیات فضیلت لري ښا. نو د اهل کتابو مخالفت پکار دی. نو د سحری کی برکت دی په نور حدیثو کې راغلی چې تسحروا فإن في السحور برکه لکه څنګه چې تیر شو. په بهر حال همدا کرنګي بل باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقول بعد افطاره. یعنی په افطار کې تیزی غوړه ده، روزه پس شي به ماتوي او د روزي ماته نورستو بسوای. نو دا باب دی باره کې دی، یعنی د روزه مات د زر کولو په فضیلت. باب فضل تعجیل الفطر، یعنی دا باب د په بیان د روجمات زرکولو په فضیلت کې او ما یفطر علیه او په کم شی سره روجماتیږي او بیا اغینه بعد وما یقوله بعد الافطار او د روجمات نرستو یعنی دعاګانی ویلو په بیان کې دی. دا یعنی د روجمات زر کول دا سنت دی کله چې نور غورځېدو دغه یقین وي نو په هغه کې څه شی پکار دی چې زر انسان څه شی وکړي هغه روجمات وکړي. نو دا باب د فضل فضیلت تعجیل زر کول الفطر د روجمات و ما په هغه څه یفطرو چې روجماتي علیه په هغه باندې و ما یقول هغه څه چې وایي بعد روست افطاری د خپل روجماتینا. نو بهر حال همدا کرنګي پدې کې اول روایت چې دی پدې باب کې هغه دا دی عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. دلت سهل بن سعد رضي الله عنه مبارکنا روایت دی. هغه فرمایي چې لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، یعنی خلق با تر هغه په خیر کې وي چې روجمات زر کوي. یعنی چې روجمات زر کوي په هغه کې بس شي وي دی به په خیر کې وي. یعنی خلق به تر هغه وخت پورې په خیر کې وي تر سوچي د دوی افطار روجمات چې وي هغه شي وي هغه زر وي. یعنی د غروب آفتاب نه رسو سمدستی خوراک کول پکار دی، پدې کې تاخير کول خبره نه ده. او پدې حدیث مبارک هم دغه ذکر شو چې دی امت د پدې کې خیر تر سوچ دی لکه چې څنګه روجمات وخت راځي غروب آفتاب او ډایرکټ چې دی روجمات کی دی کې دی امت د پارسی شه دی
هغه خیر دی. همدا کرنګي بل روایت په دې باب کې وعن ابي عطيه قال دخلت وانا مسروق على عائشه رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. دلته روایت دی د ابو عطیه نه روایت دی، هغه فرمایي زو مسروق یو ورځ مور یعنی عائشه رضی الله عنها ته ورغلو، يعني دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رضي الله عنه ورته ویلي چې رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې دوه کسان څه شي دي هغه خیر لټون کې دي. احدهما يعجل المغرب والافطار، یو کس په افطار کې تیزی کوي، یعنی احدهما یو دا غینه يعجل المغرب والافطار، نو تعجیل کوي په مغرب کې په روزه ماتي کې څه شي یعنی زر روزه ماتي. فقالت والآخر يؤخر المغرب والافطار، او بل په افطار کې لږ تاخير کوي، په دې دوانو کې کم یو صحیح دی. فقالت من يعجل المغرب والافطار، یعنی عائشہ رضی الله عنها ورته فرمایل څوک چې په افطار کې تیزی کوي. یعنی قال عبد الله یعنی ابن مسعود، یعنی ابن مسعود رضی الله عنه مبارک یعنی تیزی کوي. فقال هكذا كان رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ورته فرم دغه شان عادت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بم داسې کول، یعنی په افطار کې به ډیر هغه تیزی کول، ضربه کولو. نو ګوره رجلان دو کسان دي من اصحاب رسول الله لا یألوان عن الخیر، په خیر کې هیڅ کوتاهی نه کوي، خو په دې کې چې یو دی هغه تعجیل کوي په مغرب کې یعنی افطار کې، او بل چې دی هغه رستواله کوي. همدغه رنګ یو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با هغه به داسې کولو. نو عائشہ رضی الله عنها ورته فرمایل چې همداسې ده، یعنی سمدستی به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی کول. یعنی دواړه صحابه د خیر غوښتونکي وو. مسروق ویلي چې لا یألوان عن الخیر، یعنی دواړه صحابه د نیک او خیر غوښتونکي وو. نو بهر حال نو نور د ډوبېدو سره افطار کول سنت دی. د افطار رستو کول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. نو بهر حال نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به نور د ډوبېدو سره به سم افطار کوو، او صحابه کرامو هم دغه طریقه چې دی دا ژوندې ساتلې وه. همدغه رنګي وعن ابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا رواه الترمذي وقال حديث حسن. ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمایي چې قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، قال الله عز وجل، یعنی الله رب العزت فرمایي، یعنی حدیث قدسی دی، احب ډیر محبوب عبادی زما بندگان الی ماتا اعجلهم فطرا، یعنی تر ټولو زرکون کی اوی افطار پکولو کی. یعنی الله رب العزت فرمایي ما ته زما په بندگانو کې ټولو نه محبوب هغه څوک دی چې په افطار کولو کې ټولو نظر کوي، یعنی جلدی کوي. یعنی افطار د الله رب العزت په اعمالو کې محبوب ترین عمل دی. په دې حدیث کې الله رب العزت هغه بندگان خوښوي چې د نور لویدو سره سم افطار کوي، دا د سنت پیروي ده. نو بهرحال نو شریعت پابندي کول پکار دی، او امت دپاره دغه اسانتیا اسلام خوښوي. نو بهرحال ګوره چې نور ډوب شي زر افطار کول دا سنت دی. د افطار زر کول الله رب العزت د محبت سبب ګرځي، په عبادت کې سنت پیروي، او د خپل شخصي یعنی چې ستا کم زړه وي هغه شی به نه مري. نو اسلام د اعتدال او د اسانۍ دین دی. نو د مؤمن کامیابی د الله رسول الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په اتباع او هغه اطاعت کې دی. نو بهرحال همدا کرنګي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقال افطر الصائم متفق عليه. دلته عمر بن خطاب رضی الله عنه نه روایت دا فرمایي قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد اذا اقبل الليل من ها هنا، کله چې راشي یعنی مخو کې شپه من ها هنا لدی طرفنا، وادبر النهار او لاړ شي یا شاو ګرځي ورځ من ها هنا لدی طرفنا، وغربت الشمس
او یعنی ډوب شي نور نو فقد افطر الصائم نو یقینا افطار وکړو روزدار. یعنی کله چې شپه له دې طرف نه راشي ورځ د دې طرف نه لاړ شي نور ډوب شي نو روزدار افطار کړی دی. یعنی څه مطلب دی دلته؟ یعنی کله چې شپه د دې طرف نه راوخیږي ورځ په دې طرف روانه شي نور ډوب شي نو د روزدار سړي روزه ماته شوه. یعنی چې نور ډوب شو نو یقینا د روزدار سړي روزه ماته کا. مطلب دا چې نور ډوب شي نو روزه ماته وخت را نږدې شو. بل مطلب دا هم د روزدار سړي شریط او روزه ماتهونکې هغه جوړ شو که سخوري او کنه اگر چې هغه تر اوسه سنوي خوړلې نو پکار دا ده چې نور ډوب شي روزه ماته کا. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه عمل مبارک چې مخکې ذکر شو. امدا کرنګي وعن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه قال الى اخره. دلتا بل روایت چې ابو ابراهيم عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه نے روایت دی هغه فرمای قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. مونږ روانو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره او صائم اغه روزدارو. فلما کله چې غربت الشمس نور ډوب شو نو قال او فرمایل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل لبعض القوم یا فلان انزل فجدح لنا یعنی کوس شا فجدح لنا زمونږ د پاره سشو کا مشروب تیار کا. یعنی دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ په سفر روانو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روزنی ولی وکړي چې نور ډوب شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی یو سړی تو ویل بازي قوم ته چاته ویل چې کوس شا زمونږ د پاره د سکلو شی تیار کا سکلو شی موږ د پاره تیار کا. نو قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلی الله علیه وسلم. بس هغه ورته تیار کو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه وسکلو او بیا غنه بس ثم قال بیا فرمایل چې اذا رايتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار بيده قبل المشرق. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اذا رايتم الليل کله چې تاسو وینئ چې شپه قد اقبل من ها هنا دی طرفنا راخباره شو فقد افطر الصائم نو د روزدار روزه ماته شو. واشار بيده قبل المشرق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک سره مشرق طرف ته اشاره فرمایله. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بس روزه چې دی هغه ماته شو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه مونږ او تاسو ته فهمي یعنی د نور ډوبېدو سره افطار باید انسانو کې نو دغه کول پکار دي. او دغه قوله جدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين اخلط السويق بالماء. دا قول د دې معنا دا سطوان په اوبو کې ګډوډ کول. او دلته چې فجدح لنا دا صيغه د امر ده د دې معنا ده چې سطوان یعنی هغه جوړول. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا فلان انزل خکتشا. او په بعضی روایتو کې راغلی دی یا بلال بلال رضی الله عنه مبارک. امدا کرنګي بل روایت په باب کې وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. دلته سلمان بن عامر ضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا فرمای چې اذا افطر احدكم فليفطر کله چې افطار وکي نو تاسو نه دی سشو کی یو لتاسو نه فليفطر نو افطار دیو کې علی تمرن په کجور باندې فانه زکا برکت برکت دی. فان لم یجد ک پیدا نه ک تمرن نو فعلى ما نو په وبود افطارو کې فانه زکا طهور دا پاکون کې دی. یعنی کله چې تاسو نه په یو کس
افطار کوي نو په کجور د افطار وکړي ځکه چې په هغه کې برکت دی که دغه کجور نه وي نو په اوبو د افطار وکړی شي ځکه په اوبو کې یعنی اوبه چې دی دا پاکوونکې یعنی په دې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د افطار کولو دپاره اول مونږ او تاسو ته کجور وښودل او دې نه معلومیږي چې افطار شروعات چې دی سنت او مستحب عمل دی او بیا په دې سره فانه برکت یعنی په دې کې برکت دی او کدا نوی نو د اسلام بیا آسانی دین دی نو د دې موجودیت نشته نو په اوبو سره کولم سنت دی او د اوبو فضیلت بیان شو چې فإنه طهور اوبه پاکي دي او پاکوالی وسیله هم ده او د روجې د اوږې او تندې د وروستو بدن د دغه ډېر ګټه رسوي چې انسان دومره لوږه او تنده تېره کړې وي نو بهرحال بل روایت په دې باب کې وعن انس رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن دا فرمای انس رضی الله عنه مبارک کان ابو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یفطر افطار به کولو قبل ان يصلي یعنی مخکې لدی چې منځو کې علی رطبات پتازه کجورو باندې فإن لم تكن کچری نو رطبات یعنی تازه دغه خرماوي یعنی دا کجوري نو بیا فتمرات نو بیا په وچو کجورو به کول فإن لم تكن تمرات کوچو به هم نو حسوات نو بیا چې دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با عادت مبارک داو ماء یعنی بیا به د اوبونه یو ګډ به کولو هغه به وسکلی هغه به بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه به بیا وسکلی نو ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دلته عمل بیان شو سشو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به افطار کولو مخکې د مزنه په تازه کجورو باندې کدا تازه نو بیا به اوچی کجورو کدغم نو بیا به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اوبو یو اغا یعنی ګډ به اوس کلو نو په هغې به یې وکړو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ترتیب دلته بیان شوی یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ماښام د مانځه نه مخکې افطار کولو افطار دپاره به یې تازه کجور وه او بیا به اوچه وه او که هغه به هم نه وه نو بیا به اوبه استعمالول مسلمان ته پکار دی چې افطار په وخت کې د دې مبارکه سنت پیروي وکړي او داسې عمل مونږ او تاسې اختیار کو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اختیار کړی دی